ډېر کلپینګ ولې وکړئ. شروع کومه او هغه ذات د هغه ډېره زیاته مننه کومه چې د تاجکا دغه لوړ غرې د پښتون وطن په سینه باندې لکه هسکه شمله ودرولی دی او زمونږ د شاهي دغه ښکلاګانې دا د پښتون وطن د ناوې په زنه باندې خال دی او بیا په تیره تیره زمونږ دغه تک شین دغه مینهناک دغه ښکلی برول زمونږ د هغه ناوې د تندي خال دی د برول ټولو خلکو ته دولاسي سلام کوم. زه به شروع د دغه خبرو نه کومه چې خان لالا دانش صاحب زمونږ چې څومره هم مشران دي نن ماته د اجرې جومات د تقدس پوره اندازه وشوه چې زه په عمر کې هم د دې نه کشر یم، تجربه مې هم نشته دی، په علمي لحاظ باندې هم دومره پوهه نه یم، خو دا د برول د خلکو د دیر د خلکو درنوالی دی د اجرې جومات تقدس دی چې دوی د ټولو آخره کې زه راپاڅولم. نو یو ځل بیا د خان لالا دپاره او دانش صاحب دپاره د لاسونو درنه پړقاو کوي. دا ډېر لوی خلک دي. زه د دغه راتلو نه مخکې کله چې زه راتلمه دانش صاحب دا لار ډېره زیاته اوږده وه او ما په میلونو باندې فاصله وواله. نو د دې چوکیاتن سره زما ذهن ته هسې ده یو داسې هغه ټپیزه غونې راله چې که لاره که هر څومره اوږدېږي زړګی زما که نور درزېږي که سهار کېږي ماښام کېږي او لاره کې هر څه که پېښېږي مازدیګری به برول ته رسومه. ما وی که هر څه خو زه به برول ته راځم. برول ته راغلی یم او بیا د برول د خلکو مینه زه چې راتلمه د ځوانانو د ماشومانو چې په دې مینه کې زه یو قسمه داسې راپټ کړم چې زه روک شوم ما ته ځان نه معلومېده. د سکیورټي یو ځوان راغی دانش صاحب او هغه ځوان وایي افغان صاحب سکیورټي فیل شوه. نو ما وی دا د برول د خلکو مینه ده دې ته سکیورټي میکیورټي نه ټینګېږي. بله خبره دا ده چې کله د مینې خبره راځي د محبت خبره راځي نو هلته ټوپک او ډز په خپله باندې په شا تنبېږي هغه په شا باندې ځي. ځکه خو درمان صاحب وایي د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلمه. نو چونکې زمونږ د سکیورټي ځوانانو د هغو د مینې د راتګ هم ډېره زیاته مننه کومه. هغو هم ځان ډېر زیات ستړی کو او اوس هم لږ ستړي کېږي خو دا ځوانان لا ته لا ما ته رانږدې کېږي لکه هغه مچۍ چې ګګ ته رانږدې کېږي. خو زړه مې په تا باندې وي جمع راځه او خواله مې ډېر د یار غمه راځه. پرېږده چې دا ځوانان راځي د سکیورټي ځوانانو ځان ستړی کو هغو ته دې هم دا ډالۍ وي چې ستا د لنډي ټوپک ازار شم په اوږه ستا وي که زه در خیال شم. مشرانو زما په سر باندې د عزت د مشرانه زمونږ ماشومان دې ولي نو د دې روچۍ ټوپۍ قربان شم لکه چې ټول دیر څوک زما په نامه کینه. ما ته داسې عزت میلاو شو. زه د برول خلکو ته چې نن موږ په برول سپورټس فیسټیول کې راغونډ شوي وو په 40 کناله مشتمل دا ګراوند دا سټیډیم دا ستاسو د 40 کالو دپاره یو ډېر لوی خیر راوړي دلته مینه راوړي او دلته د دې خلکو دپاره یو ښه مستقبل راوړي. ګلابونه دې تازه ساته ملنګې هم داسې د مخ ته آینه ساته ملنګې و خدای د لیونۍ که دا په کومه ډډه لاړې او راځه خواته مې کښېنه دا روزه ساته ملنګې د ذهن په کنډول کې بخزاده ساته ملنګې دانش درته بلیږي ډیوه مړه ساته ملنګې. ستاسو ما سره دا مینه دا راغونډېره دي چې زما څه کمال نشته دا د دانش صاحب د شعر کمال دی چې تاسو یې په شعر باندې دومره مین کړی یئ نو دا د دانش صاحب عظمت دی. ټول ډېر خوشحاله یم او دانش صاحب زه خو حیران شوم چې ته به د دې برول نه یوې مشاعرې پرېښودو ته راځې ته به شانګلې ته راځې تورغر ته. زه خو تا حیران دریان پاتې کړم او په هغې کې به هم کله ناکله دانش صاحب پسې یو چا مې خبره وکړه یقین وکړئ د دانش صاحب د جذبې ترې دا ټپه ډالۍ وي چې که به زما په دعا کېږي
رب دې باچا که چې سلام له دې درځمه دا سړی ډېر عظیم سړی دی وګوره زه به څومره ګران کار کو راځمه به بیا خپلې خبرې له ما کې یو بل زه به ورته مرض ویم ما چې څو خپله خبره ذهن ته نه رسولې تر هغه پورې زه بس کومه نه نو اوس تاسو خوښه ده که 2 ورځې کښېنو که 3 ورځې کښېنو او که 4 ورځې او اوس خو پسې لکې لاس کې اوبه هم رالې لا نور تازه شوم غم به نه کوم ښه جي خان لالا زمونږ ناظم صاحب دا نن چې ځوانان ناست دي او تاسو ټول راغونډ شوئ نږدې رالی دا معمولي اړې ګړې یقین وکئ زه په دې کې د دې وطن د سبا ډېر روښانه زیری وینم که نن چېرته دا غونډه ونه شي افسرباد ونه شي نو که سبا دلته عباسین صاحب راځي دلته سایل صاحب راځي یا زمونږ محترمین نور مشران راځي نو زما په خیال خدای مکه بیا به دا اړې ګړې د سره کېږي نو دا لږ ډېر اړې ګړې دا ډېر مهم دی چې زمونږ په هغه ډسپلین باندې پوه شو او هغه یو شاعر وایي چې اوس قافلې دې بې خطره درومي موږ په لار کې مشالونه بل کړو نو دا اړې ګړې دې زمونږ په سینه کې راښخ شي خو داسې غونډې دې دلته بیا بیا وي دلته دې بیا مشران راشي بیا دې تاسو راشئ ځکه چې دا د برول دا د دیر او دا د پښتون وطن په ګټه باندې تمامېږي ما ته اوس هم یادېږي د پېښور په فوټپاتونو باندې د پلونو نه لاندې بالکل زمونږ پښتانه ایغ نیغ چابک ځوانان چې هغو ته داسې مواقع نه وي په څلېښ کناله کې سپورټس کمپلیکس نه و نو هغه د نشو تماشو طرف ته لاړو هغو د ژوند په نورو داسې څیزونو کې بوخت شو چې هغو چې کوم کریټیو عمل کو کوم خیر به یې راوړ نو هغه په شر کې بدل شو زه به خان لالا د هغو پوره ټیم او په تیره زمونږ ډېر محترم یاسر اکمل یوسفزی زمونږ یو بل ملګری دی د دې هغه یاسر اکمل روغانی دی نو هغه چې زوم ان کې نو د هغه نه یاسر اکمل یوسفزی جوړ شي او چې زوم اوټ کې نو هغه ترې جوړ شي دا سړی چې څومره په وجود باندې سورب دی دومره د فکر سورب دی کار یې سورب دی د لپاره د لاسونو یو درنه پړقاو کوي ګوره دا خلک که چېرته ستاسو لپاره دومره محنت کوي نو ستاسو هم بیا دا فرض دی چې د دې خلکو سره مرسته وکړئ اړې ګړې نه جوړوئ او د دوی دغه زیار ته د قدر په سترګه باندې وګورئ دې سړي زه راغوښتی یم دلته راغلی یم بیا به راځم ناظم صاحب راته وویې چې بیا به راځې نو ناظم صاحب ستا دې د سترګو اشارې وي که د چړو په څوکو تګ وي را به شمه زه به هر وخت راځم تاسو یقین وکئ دا زما د زړه ډېر پوخ جوور او جوت احساس دی زه د امونه واخله تر اباسینه پورې دا پوره پښتنه منطقه د هر قسمه ذات پات رنګ نسل مذهب مسلک پارټۍ نه ګوند نه راتېر دا زه خپل وطن ګڼم او په یو ځای کې مې زړه معمولي خطر هم نه کوي هغه ورځ زه تلمه د رادم خیل ته د کورې د مزدورانو یوه خبره وه چاوي افسر افغان به نه راځي دلته چاوي غواکو به یو چاوي څه هغه ځای ته لاړم د مزدورانو سره ودرېدم او دا مې ورته ووې مې زمونږ جذبې د انسانیت دپاره د قام دپاره سپېڅلې دي پاکې دي کله جذبه کې چې ایمان وي پاکه وي سپېڅلې وي دې سړي کې یره نه وي یره مې مونږه د یرې په وخت باندې نه پیدا او هغه شعر مې ورته ډالۍ کو چې وخته باغی هم د خود سره مې وجنګوه چرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه او مالا د خپل مفاهمت پالسي مه راکوه پښتون زلمی یم د غر سره مې وجنګوه تاسو به اوس مونږه د علم د فکر د سپورټس د کرکټ د والیبال د بیډمنټن د لارې د غرونو سره جنګو ای سیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه اوس وخت دی د شعور نه به مورچې جوړول غواړي د دانش صاحب شعور چې دلته راپور شوی دی زمونږ د خان لالا زمونږ دلته سچو صاحب ناست دی نور مشران ناست دي دا هغه بله ډیوه ده هغه رڼا ده هغه شمه ده چې زمونږ دا ټول ځوانان به په دغه فکر باندې روښانه وي رڼا به وي زه د برول د خلکو د دغه ماشومانو د ځوانانو د سپینګیرو د زړه د تله مننه کومه چې نن مازدیګرې تاسو ټیک ټاک عبادت وکړو عبادت هر هغه کار چې د انسانیت د ګټې دپاره وي دا زه عبادت ګڼم دا زه ښه کار ګڼم او د الله په کائنات کې دا زه یوه ډېره لویه
ډالۍ ګڼمه. یاسر اکمل یوسف ضیا تا سره چې څومره ملګري دي یاد ساته ته په تاریخ کې رقم شوې. تاریخ به یاد ساتي چې په برول کې په سپورټس کمپلیکس کې یو مازدیګر مونږ ناسو او دا خبره په اسمانونو کې په ریکارډ باندې رااله چې تا د انسانیت دپاره د پښتنو دپاره کار کړی دی. او تاسو ته زه ډېر عاجزانه مؤدبانه التجا کومه. تاسو هر ځوان کې ګورې ډېر لوی خیر پروت دی. د دغه ټیک ټاکو نه د فاریو نه د پبجي نه د چکن ډینر نه که د دې شي نه لږ راووتی یقین په خدای وکئ تاسو دې سیمې له ډېر لوی خیر راوړی شئ. او ما ته د اجمل بابا شعرونه یادېږي چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنشو برګنو پښتنو راځئ چې یو ځای مرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو دغه د ظلم زوړ جهان بدل کو. دنیا جازونه والوزول اسمان ته لاړو. دنیا راځي زما او ستا د برول کم چې د کوبرا پرسیمن دی زمونږ ټانګو دی دلته زمونږ د برول سبزیانې دي نورې ښکلاګانې دي. په خپل هنر باندې وړي ما او تا دا ولې نه شو دې پروډکشن کولی. ما او تا ولې دنیا دلته د ټوریزم په مد کې نه شو راوستی. ما او تا ولې د ساینس او د ټکنالوژي په مد کې پرمختګ نه شو کولی. پکار ده چې دا احساس موږ ته زموږ مشران راکړي. داسې هیلدي اکټیویټیز وي کریټیو ډیبیټس وي او زما د دې وطن ښکلاګانې زما فروټس زما زمرود دی د امرودو په نرخ باندې نه ځي نو د سیراج لاله دا ګیله به ختمه شي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ. دلته مو د وسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. بیا به پښتانه په زمرودو کې تاوان نه کوي که دلته د یاسر اکمل یوسفزی غوندې فکرونه وزیږېږي که دلته د خان لالا غوندې افکار راشي که دلته د دانش د فکر ډیوا دغسې بله وي بیا به موږ پښتانه د سرو سپینو په وطن کې زموږ په مخونو کې به د غربت کرښې نه ښکاري. بیا به زما د عزیز لالا دغه شعرونه رښتیا شي چې په غرونو کې مې شپه شي نو رایاده ستا قصه شي او چې هغه رانه خفه شي شاعري مې رنګینه شي. او یاره ځینې خلک چې زاړه شي لا ښایسته شي او که ټپه مې ورته وکړه پنجابی به پښتنه شي. بیا به زما د وطن زمزمې زما فولکلور زما ټپې د دې قدر به نور هم زیات شي. د دنیا ټورسټ په دلته راځي کلچرل ایکسچینج به کېږي. تاسو یقین په لوی الله وکئ چې د دې برول د ښایستونو مالک دی چې څنګه انټر شوم برول ته ما وی که زه د جنت په یو ټوکړه کې ګرځم دا دنګ سپېردادونه دا ښایسته غرونه زمونږ دا خوړونه دې ټولو ما ته په مینه باندې هرکلی وې ما له یې غېږه راکوله او یوه ګیله یې کوله چې افسر افغانه ته تر اوسه پورې برول ته ولې نه یې راغلی تا د دې ښکلاګانې ولې نه دې ایکسپلور کړي. زه به انشاءالله زمونږ شاهي ته راځم زه به د تاجکا غر ته راځم برول به ایکسپلور کوو دنیا ته به د دې ښکلاګانې ښیو خو ها ایکو ټوریزم به د لاسه نه ورکوو. هر ټوریست چې راځي پکار ده چې هغه ته دا احساس وي زمونږ یو کلتور دی زمونږ ثقافت دی زمونږ مذهب دی زمونږ روایات دی د هغې په دایره کې دنده به د دې د ټوریزم د ښکلا سبب جوړېږو. زه ډېر زیات خوشحاله یم څومره خبرې چې وشي څومره تقریرونه چې وشي هغه کم دی. ستاسو دغه مینه چې راتلی او په ما راشوړه کېدی راپڼ کېدی نو دا ما ته احساس دی چې دلته بیا راتله غواړي دلته مینه تقسیمول غواړي او دا دې بیا دی یاسر اکمل یوسفزی ته ډالۍ وي چې هسې یو خبره ده مینه زوروره ده او ستا مخې له څوک درځي غر سره ډغره ده او صحیح چې غر دی زه به بیا راځم.